عاشق سلمرز خدای کنه په ټول بدن کې د زړه سر سوری کوي نه. خان نواب خان راغلی دی. هو کنه السلام علیکم. کوم ځای نه راغلی؟ هغه نه قرهباغ نه زموږ افغانستان نه. تاسې افغانستان کې ډېر شمال ګرم ده زموږ کې یخ ده. تا کې یخ ده؟ هو. تا قرهباغ ښایسته دی که زموږ جلال آباد؟ زموږ قرهباغ ښایسته ده. ولې ښایسته دی؟ ګرمي پکې نسته. ګرمي چې بګیني بیا ښایسته شو؟ هو. السلام علیکم. ما پرېږدي دلته؟ هو. خو دغه زما شی ونه شي. دایما ده. نه نه پکول ما ته راځي. ښه نواب خانه تاسې لږ راوړاندې شئ. اوس راشئ او ورور مې راشي. داسې د نواب خان وفادار شو. نواب خان په ادبول هم نه دی خو دا دې خواته شو اوس. نواب خانه او دا څوک دی؟ هغه زه یم. او دا بل څوک دی؟ هغه ته یې. او دا بل څوک نه ښکاري. دا چیرې دی؟ کومه ده؟ هلته نه ښکاري که نه ولې دا چیرې دی؟ اوس نیمچه دی ده. ښه نواب خانه نن د کابل نه راغلي. هو که نه. په لاره کې دې څه ولیدل؟ په لاره کې مې توت شمال ولیده. او نور؟ نور مې چې یې ونه لیدل. توت شمال دی ولیده؟ هو. نو بیا؟ نورې څه کیسې وي؟ دا د چې بیا چالان کړل. دا خو دلته هغه ستا میولانان دي که نه؟ هو. کومه دی هلته خو یو هم نسته. دا دی وایي سلام عبید خان وایي حکیم الله طلبګار هغه هم وایي سلام نواب خان ته. سلامونه مخلص صاحب تا ته و نواب خان ته. وعلیکم سلام ورته وایه. وعلیکم سلام. او بل مخلص په نوم باندې دی هغه هم سلامونه راستولي دي. او هغه زړه چا راواچاوه؟ زړه ملنګ تنها. ملنګ تنها. کونړی پکول څنګه جوړېږي او د جوړښت لپاره یې مواد له کومه راوړل کېږي؟ د پکول جوړونې چې نو ډېری ملګرو کمنټونه ورسره روان دي. د انځرو له پاڼو جوړېږي پکول. پکول د انځرو د پاڼو جوړېږي؟ او هغه هم دغسې غټ دي پلن دي. نه دي نواب خانه؟ دي 4 دانې غونچکه پکول کې جوړېږي. دا واوره که دا شي 4 دانې د انځرو پاڼې که پکول کې جوړېږي. یاره نوابه نو او هغه ګوته چا راکړه؟ ګوته یې چېرته ده درکړې؟ داسې یې کړل. ښه سلام نواب خان او مخلص صاحب ته. هینې ګوته که څوک هغه وایي لایک یې درکړو. محب الله مخلص صاحب خاص زړه نواب خان ته. وعلیکم سلام. او چیرته یې؟ وایي چیرته یې ته اوس؟ جبلات کې یم که نه د سرو لمبو کې. ولې دا سره لمبې دي؟ هو نه ده. څنګه ښه پکې مې ته چالان کړی دی؟ هغه پکې نه ده که نه. چیرې دی؟ صندوقچه. صندوقچه یعنې کولر دی؟ کولر پکې دی؟ هو. صحیح دی نو کار دې کېږي. او لاندې حوض ده د اوبو. لاندې حوض دی د اوبو. سلامونه تا ته یو خاص سلام او نواب خان ته هم. او سلامونه مخلص نواب خان څنګه دی؟ ولې مخلص نواب خان مو هغه وایي نواب خان وایي د دې نه چپه کوئ یو دانه. نه ورته یې نه دا څوک ده؟ ورته یې وځه زموږ له کوټې. هو دا څوک ده؟ هر وخت چې زه راسم دغسې خبرې کېږي. ته دا وګوره وروره لاندې د ایران ګورم او نواب خان غټ مینهوال یم زما لخوا یې ښکل که. عثمان عابد لیکلي دي. څنګه یې بل که؟ وایي ښکل یې که دې کې چپه دې نه که نه چپه ترې نه اخلم هغه هم د دې صندوقچې وباسه. دې ځینې وباسم. هو. او قنداغه محمد لیکلي سلامونه مخلص صاحب نواب خان راباندې ډېر ګران دی. هو هغه د ګوته یې راکړه که کومه ده؟ لاړه ورکه سوه. سلامونه ګرانه وروره. وعلیکم سلام درته زیاته مننه. وینې سیف الله هم سلام وایي درته ښایي. وعلیکم. زړلې چې کومې وه؟ کونړ کې چې زړلې ښه هغه واده وشو که نه؟ هغه فلم بوکس لري؟ هغه واده وشو. ویسه؟ چا سره؟ نه حجرې سره به شوی چا سره به شوی نو. او وکیل چېرته دی او نادر؟ وکیل او نادر څوک دي دا اوس؟ دا کومه ډله ده؟ ملي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام درته زیاته مننه. سړی د کوم یو کمنټ ولولي؟ ماشاءالله دومره زیات کمنټونه. کمنټ پېژنې؟ هو.
کمنټ څه ته وایي من کمیس ورته وایي، تاسو کمیل ورته وایي. ولې؟ ښه زما څه غاړه کوي؟ کې چې کوي تاسې سوند د نیم راکې واچو. هله پښکه یې م راولېږله، ګلان یې م کومه راولېږل دي او هغوی نه د پښکې پشکونډه یې ده. پشکونډه هو. ما طرف وایي نواب خان ښکل کار یو همدا یو خبره کوي یاره ورته یې نه ولې نه نه ورته خزه مخلص تا ته غوسه کی زه به خپل کوم نه تا ته قوي په غوسه کېږم والی دقسې. وای کمال ایران سلامونه حاجي کاکا وای وعلیکم سلام او کمیس وای هغه دی کمنټ وای کمیس نه دی هغه تاسو کمنټ څه ته وای کمنټ ها من کمیس ته وایو کنه. او دا څه ده دا هغه بی بی سی دا بي بي سي نه ده خلچکې بی بی سی دا چا درته راوړه د هغه راته راوړه کنه مجاهد سالار صاحب. او ښه هغه خو هلته در باندې اوس ګنده خو د ما راوړې ده نو خو د تا ګرمه راوړه هغه یخه راوړه. هلته خو د اوس کړم سالار صاحب خو رښتیا هله ده. پښکې خندلي دي کوم دي هغوی نه که دلته خو پیشکه نشته دی هغوی نه هغه زیړچکې. ښه نواب خان هغه کیمره لګېدلې ورته وګوره ها ورته څنګه یې څنګه یې کیمرې خورې ښه یې په خیر یې هغه خو نه ده خو کیمره ده نو خو مغه موږ ته ګوري کنه. ها وایي سلامونه قیوم بشر دوست یم او د نواب خان خبرې مې ډېره خوښېږي ښه یاست انشاءالله لکه چې جلال آباد هوا ډېره ګرمه ده څنګه مخلص صاحب هوا ښه ده وویله چې نواب خان ته وایي ځانګړی سلام رضا ګل محمدي وایي سلام وعلیکم سلام. هوا خوټ په خوټه اوړي، کېدی چې موږ وجوشو. نه ده دومره ګرمه هسې ګرمه ده که هغه حوض نه وای موږ مړه کېدو. ښه تاسو ته اوس څه کې نواب خان دی که نه وایي سلام علیکم نواب خانه زما سلام واخله داسې راته وکړه داسې وایي دلته نو دی کومه ده هغه د ګوته راغله ګوتې ته به وکړم ګوته راغله کومه ده هغې نه یوه پښکه هم راغله دوه دا د په کار دی محمد حکیم یوسفزی دی محمد حکیم سبزي څه وایي سبزي نه ښه ویلې که یوسفزی سبزی هغه څه وایي هغه وایي سلام علیکم وعلیکم سلام. او سلامونه که بل ځل کونړ ته راغلې یوه خپرونه ما سره جوړه کوه چا ویلې یو کونړی ملګری مې دی صحیح ده که سبا کونړ ته ځو کنه سبا کونړ ته ځو او کونړ کوم پلو دی کونړ ابل د پسې موږ تللي وو کوم پلو تللی دې پلو تللي دا چې کابل دی که نه کومه چې کابل نه لږ راکوږ ښه لږ راکوږ اخواته بیا بغلان دی زه نه پېژنم خو مغه کاپیسا ده که چېرته دی کونړ کونړ خو داسې دی که نه کومه چې داسې داس خو زمونږ کور ده که دا کور داسې دی ته د کوم داسې ځای ده والا زمونږ کور داسې چې راچنګ سو او ټولنګ کې ننوتو بېرته راچنګ شو. بیا راورسېدی هو هوا به مه کوه داسې خبرې خو مغه ځای باندې راغلو که ها مخلص صاحب زموږ او ستاسو جرګه پاتې بلکل د څه شي چرګم پاتې یعقوب ناصري وایي نه یعقوب ناصري نه زکي یعقوبي وایي زکي یعقوبي چې چرګه غواړي هغه هوټل والا نو هغه چاړې چې درکړي وو سرچپه چاړه هو سرچپه چاړو هغه شی هم سي حلال کړ. او دلته اوس ناست دی هغه وایي زما خواته وایي څنګه نه اراده څنګه خوندور هوټل یې او څنګه ښه ډوډۍ یې راکړله. او د هوټل نوم یې څه شی دی د هوټل نوم دملوی صاحب. دملوی صاحب نه څه شی دمځی دمځی آفرین دمځی وایه ښه دمځی او دم غړی 240 کسان تا ته ناستې ګوري دي کومه دي زه خو یو دانم غیر هغه پښکه یې رالیږلې کومه ده پیشکه هغوی نه وایي نواب خان باندې یو سندره ووایه وایي سندره خو بیا من قاري صاحب ما نو وایي یا خو اوس نو شپې اوته دی نو نواب خانه بیا مې وایي بیا تاسې ورښیي نه 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 ورښیې مزه او دا ځل د هغه اواز وباسه ګلکي ګلکي ها. بیا قاري صاحب ته نه وایي نه نه قرض خو دې وخت کې اوته دی نو نه ګورې نیمه شپه ده میولانانو تاسې هم نه ورته وایي نه 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 ورته وایي نه دی ورته خو- وګوره دا نه ورته وایم دوی خو بیخي چې هغه درته وایي که نه نه لیکلي دی وګوره ها هغه سیمپایه راولېږله خو هغه ویلې وایي زه پایې غوندې ولاړ یم یو خواته نشي تللی ستا اواز که دا ووایم او بیا هغه ورته ووایي بیا 15 لختې را باندې ماتې هله کیله یې راولېږله خوري هو که نه ښه کیله نشته دی هغې نه نشته دی ښه اوس ته ووایه ځه
بیا ورته وایي یا که نه وایي زه اوس انډیوالي ده که نه زما ستا خو ملګرتیا ده وګوره جوس مې هم درته راوړی دی چا خو به دا میولانانو ته دي ورته چا ته ونه وایي یا درنو ملګرو داسې کومې ټاپې کوي کار څنګه اواز وباسي بس هېڅ چاته یې مه وایئ صحیح دی هېڅ چاته یې راځئ ضمانت کوم که درانده ملګري او که سپک ملګري ټولو ته وایه سپک پکې نشته ټول درانه دي خدای دې عزتمن لري الله دې ټول جنت درانه دي اوس زه اوس زه د خیره سره وی وایي ما هو دوی خو یو من سر ونه خوراوه والا د خوارۍ که نه پیشو غوندې نه ده دا د سر خوارۍ نه ښه هو اوس یې شروع کړم هو بیا ونه وایي که نه ورته خانه زموږ د نور جبه یې کړله خو ځه ورځه که نه یاره ښه ذبیح الله ظاهر مې ویلي دي وایي سلام ګران ورو تاسو ته همکار ته ښاغلي نواب خان ته د پېښور نه سلامونه وایم وعلیکم سلام پېښور کې به اوس واوره سوي اوس صحیح دی دا واوره به شوي خو ته خبره بل خوا ماړه وه هغه ټپه هغه راته وکړه ټپه وکړم نه نه هغه بل رقم ته چې و ګلکۍ ګلکۍ پخوانۍ پخوانۍ به صحیح ده بیا به ملا صاحب ته نه هغه د وایي مې وایه وینې هغه د وی وایه سلام دی وایي سلام زه ورته ناست یم وایي داسې وایي ښه او زه وایي ناست یم وایي. اورم او ووایه د بې وفا اشنا د لاسه د زړه له پاسه مې پلۍ ختلي دي عاشقې سل مرضه خدایه که نه په ټول بدن کې د زړه سر سوری کوي نه واه نور یې نه وایم ولې هلته دوه تور سوډانیان راغله هغوی نه نور زه نه وایم هغې لیږلي دا وګورئ وایي داسې غاړه وایي در کوم یعنې ملا صاحب به د دقسې ووهي نه وایي که نه ایښی نوابه نو نواب خانه خامخا سندره به وایي نواب خانه خامخا ومې ویلې ورته که نه هغه وایي اوس یې خوند وکړو وایي سلام علیکم مخلص صاحب ورته وعلیکم سلام وعلیکم سلام هو 300 کسان درته اوس ناست دي څو کومه دي اوس خو دلته یو موږ 3 نفره یو 300 کسان 301 کسان تا درته ګوري 300 کسان اوس ها. د فلم بکس کوم ځای کې مې ګوري امریکا کې کاناډا کې جرمني کې پاکستان کې ایران کې د دوبۍ من کور کې به مې څوک ویني نه هغه خو ټولو ته دي که نه هلته خو آواز نه جوړ ها. سقاري صاحب مې ونه ویني نه نه پاکستان ته نو زه هغه کوم سلامونه درته کوم او ډېر خوشحاله یم چې تا ګورم او جلال آباد ته وایي راغلی الله دې جنتونه نصیب کړي که خوارمه سي ایمانداره سي زه هم خوشحاله سوم څومره خوشحاله لکه دغې کې چې لږ نور هم واچوي دومره نواب خانه او هغه کې یو دانه تا چې ویلي و دا څه نوم دی وی هغه ورور موبایل چې دی واغېست هغه کې څه شی و کومه د ورور موبایل چې دی اخیستی و هغه خو مې ته پټ کړی و د شپې کور کې که څنګه وپکې څه یې وپکې بیا د خلکو جنګونه یې پکې کول او څنګه خبرې کوي هغه خو بل رقم خبرې کوي هو که نه څنګه هغه ویلې پاکستانیانو ها هو ښه خلک نه دي که څنګه ښه خلک دي پاکستانیان پاکستانیان ټول ښه خلک نه دي پښتانه ښه خلک دي د موږ یو تاسې خپلوان دي که نه ها او که نه وایي نواب خانه زه ډاکټر ثابت یم سلامونه پې وایه خو د موږ بچ خاله ده که نه ښه سړی نه دی ډاکټر ډېر ښه سړی ولې موږ چې نن ورغلي ولې زنګ یې ونه و چې راشه چای مې درته کړی دی هغه په کور کې نه وي ولې نه نه وي داسې باندې ورته جوړوي هغه کې د من قرهباغ افغانستان کې نه وي د کابل افغانستان کې هو سلام علیکم ورته وایه ویلې ځه نواب خانه اوس هغه وکوئ هغه خلک وایي چې څنګه کوي چې خبرې ته وکوئ کومه څه هغه هلته چې څنګه هغه خبرې چې کولې هسې درځي د خبرې کومه هغه موبایل کې چې ویلې نه هغه یو په بل ډزې هم کولې نږدې ویشته یو خو بیا ترې وتښتېده ښه سړی وتښتېده هو نواب خانه چې هغې کې مړ شي او د بیا مړ کېږي که ژوندی یې څنګه یې بیا خو بیا همغلته مړ شي که نه که غریب مړ شي هو مړ شي بیا عین خښي هم کې خالق 1000 کسانو تا د صرف سلامونه راستولي 1000 کسانو 1000 کمنټونه شوي دي نواب خانه کله سوي دي کمنټونه اوس نه چې 1000 کمیسونه باندې زه څوک کومه تاسو را پیاز لګېږي ښه دا وګوره څومره ډېر میولانان دي راغلي دلته کومه دي دا وګوره یو کې ده یو کې یعنې 1000 کسانو تا ته کمنټونه سلامونه رالیږلي دي یو قاب اوس چې دلاغه هم نشته دې سره به زموږ زړه خوړینې نو او زما به په دې ګرمي کې زړه خوري کومه ده ګرمي ولې زما نه کېږي ها زما ولې ګرمي نه کېږي زما خو کېږي که نو نه ستا به کېږي زیزي د تا شنه کالي دي زما تور کالي او رښتیا نه به د هر ورځ ولې تور اغوندې ته کالي ها
تور کالي همدغه تور کالي مې خوښ دي او چې زه مې پلار ته وایم همدغه تور وایي کوم کالي کې زه ورته یم تور. او بله خبره اوس چې ما د کالي کړي دي که نه هغه تور نه دي که نه هغه سور بخمل ده. نه هغه نسواري رنګ دی. زه خو نسوار بیا نه کړم دا به خو څنګه نسوار نه کې رنګ یې هغسې دی سړی اوس تا زه یې لیدلی یم دې نه چې ما نسوار ورته یاد کړي که د نسوارو په رنګ یې کړی ده. دغسې ده. هغه د کیله بیا راغله. نواب خانه زه در باندې ګران یم که دا کیله او نه اوس سمه خبره وکړه ځه ما تا خو انډیوالي م ده که نه اوس زه در باندې ګران یم کیله په خوراک کې کیله را باندې ګرانه ده او په دغه شي کې ته را باندې ګرانه دا څه او بله خبره کومه خبره ته شل دانې خبرې دې وکړې او نورې ما بله خبره نو پکې ته خبره کوم عذاب خان کاکا سلام راستولې هلته هغه هم ستا اوس هغه پکې سته هغه ما ته خپله ویلې وای لاړ ته او هغه خو داسې ته نه ویلې چې ته بدلې ووایه تا خو د ګلکې په اواز بدله وویلې بدلې خو تا ویلې نه اوري او اوس وایي اوري نو تا ملا صاحب ویلي تا خو داسې نه وویلې چې کاکا دې نه اوري خو ملا صاحب که نه پلار مې بیا ملا صاحب ته نه وایي نه وایي نه پلار باندې ګران وي ډېر ګران یم ده خو نه ګران یم لکه هغه اوس هغه اوس درنو ملګرو اوس هغه ته وایي دلته یو دانه پکې مې ته چالان کړی دی کولر هکې الله نه تش دی هغه ته دا اوس وایي څه کې ورته نو د دې خو بېله دنیا ده چې څه وایي هغه به ورسره موجود منګه خورک سو کنه دا چیرې دي کومه دي اوس را پیدا سو څومره ډېر میوهلانان دي کومه دي زه خو یې نه وینم ولې نه ویني دا چیرې 200 کسان درته ناست دا خو تور خط ده کنه تو هلته لیکلي دي که نه تور خطونه ټول هغه کیلې صاحب کې راتلي هغه ته سو نواب خانه او هغه شوروي والا کالي چې غوښتي ورته ورسېدل کم کالي کانګو کې د اختر په شپه باندې ورسېدلي وو او داسې په کار وو چې ځین ما ته نه رارسېد بیا خجالت و که نه و که نه بیا تا ته خجالت و خو ما ورته ویلې چې د نواب خان په سترګو چې دا ما ته کالي راسپارلي دي او زمونږ ادرس چې دی یو معتبر ادرس دی ستاسې کالي ستاسې اموال ستاسې اسناد موږ درته په ژمنتیا سره رسوو خو هغو نه منله نو کله چې د اختر په شپه ورته ورسېدو ما ته وي مخلص صاحب ډېره بښنه غواړم نواب خان ته م ووایه وایي خفه نه شي بیا موږ سره فلم بکس کې وغږېده وایي وا مې غوښتل وا مې غوښتل او هغه چیش کې تاسې ورېږئ هغه زمونږ دلته شرکت دی ایکسپو یو پی ایس په نوم باندې کارګو ده که نه نواب خانه ګوره ښه ایکسپو یو پی ایس ایکسپو ایکسپو یو پی ایس جی پی ایس یو پی ایس ښه دا صحیح دی هغه پرېږده په دې نوم باندې دی دغه ملګرو ته دې وایه دا خو ستا خبره مني که نه ورته یې که د نړۍ کوم هېواد کې یاستئ او غواړئ چې دې نه شیان وغواړئ ورته یې مخلص درته راوړي صحیح ده ورته ووایه سلام علیکم زما درنو اوریدونکو په پیاز کې هر شی چې واچوئ نو که شوروي ته یې غواړئ پیاز کې چیش ته اچوي تا ویلې که ما لکه چې شی غواړئ نو مخلص ته وایي چې در ویلېږي دلته مخلص ته اوسپارئ هلته ترېنه واخلې و که نه هر ځای کې سیاست دی که دلته افغانستان کې که د موږ افغانستان کې او که د پاکستان افغانستان کې نو پیاز کې واچوئ درلیږي دا اوس پیاز دې څه شی را پیدا کړي ورته مې صحیح دی ځه تا سره به اوس موږ جرګې نه شو کولی نواب خانه دلته وایي یو کین وایي که چېرته غواړې که نه دغه ویډیو دی وایي ډېرو خلکو ته ولېږي وایي کولی شي نورو خلکو ته یې ولېږو که بس دی څه شی کولی شي دا ویډیو وایي بل چا ته هم لېږلی شي کومه بل چا ته دا اوس هلته وایي که غواړې ملا صاحب ته یې ولېږي عصمت خان ته یې ولېږي حمزه خان ته مې ورلېږه دا هر څوک و دا شیطانګر و شیطان و ولې ملا صاحب ته یې ورولېږي نه ملا صاحب خو زموږ ډېر ښه سړی دی ډېرو ملګرو سلامونه راستولي ټول نه مننه کور مودان درنو ملګرو تقریبا 18 منټه اوسه پورې زموږ لایف دی او 1400 کمنټه شوي دي نو 1400 کسانو ته به جوابونه څنګه ووایو نو په دې هیله چې خفه نه شئ ټولو سلامونه راستولي ته لولو خو ټولو نومونه نشو اخیستلی له تاسې له ټولو مننه کور مودان الله مو سلامت لره نواب خان ستاسې سلامونه اوري لولي لولم یې زه خو دی اوري څوک یې لو کوي لولي یعنې ویم یې زه ویم څه شی ته وایي
څومره حوصله لري ما ته وایي هله وزم پکې راغله کومه ده هغې نه وایي قرباني وکړه قرباني مې پلار ته اخیستې ده څه دې ورته واغسته د وزې زوی د وزې زوی غټ دی که وړوکی ده خو نه ده لکه یو بالغ چې په بل بالغ کې دی مجاهده دا هم څه شي دا اوس څه شی وایي یو بالغ په بل بالغ څونه کېږي نو ده خو نه غټي دومره غټي څو روپۍ دې واغستو نوي یو او نوي نورې او 10 نورې او 7 نورې دغه نه روپۍ دا واخلې ټول څه شو دا همدغه نه سوې که نه جمله پکې نه وه جمله پکې نه وه نه بس نوي دې یو ځل ورکړي نوي دې بیا ورکړي شل دې بیا ورکړي او دې بیا صحیح دی ډېرې پیسې دې ورکړي دي که نه همدغه ټولې واخېستې دا دې کوم ځای نه کړي وو دا خو مې پلار راکړې پټې کړي دي نه پلار مې غوږ راکړې شه اوس هسې څوک نشته دی ما ورته وایي که نه هېڅ څوک هم تا نه ګوري کوم ځای نه دې کړي ولې دروغ وایم پلار مې راکړې ولې هغوی چې دې خرڅې کړو یا دې څه کړه خو مې مالې زه به اختر ته بخمل واخلم بیا مې پلار راته وکړه بیا دې ته وکړه یو جوړه خو کالي ورته هغه هم کړي وو که نه چا هغه بصیر او بصیر او بل رحمت خان هایلند بصیر خان د کوم ځای ده هالند له قرهباغه څونه لرې ده مجاهده هره خبره کې د دې قرهباغ به د دې یادې قرهباغ به یادې نه هغه څونه لرې ده هالند ورته وایه نو ما دې نه جلال بد شکومه داسې نه کېږي دا دلته کېږي رسنه شکوله مې که نه مجاهد دې سره اوس کلانجه وړو ښه چې خلاص یې کړمه ته همغسې شکوم چې په آخر کې پاتې کېږي اوس یې زه نه شکم نو دا خو داسې خلاصېږي نه ما سوریب کې پیدا کاوه بیا مقصوري نه شکله هلته هم همداسې ما ورسره وکړه خپرونه کې ما ورته راواغېست ما خو یې دا ګواښ یې لګوله دي خو د ما دی تاسې خو نه ده که حتی یې ولې ستا دا خو واخله ما ته یې راکړې وه تاسې ما ته راواخیستله اوس یې بېرته رانشکئ مې ولانانو ته اوس ووایم چې دا ما ته راخیستو چې پټه خپله شي ولې ویلې کومه ده اوس خو څوک نسته او دلته راشه داسې ورته ونه وایه چې چای مې دې راکړی ښه چای چې راوړی هم زه یې نه شکم ولې او ته نه وینې ترک بیلېږي سړی څنګه بیلې له ګرمي نه ولې خو ترک بیلېږي یو دانه هغه چالانه ده یو دانه هغه هاوس چالان ده بیا هم نه یخېږي ګرمي ده هو نه ده ګرمي نه هوا به ډېر سبی پورې چالان سي موږ به یخ نه ولې نه یخېږي کومه ده نو وګوره خوله در باندې نشته دی دا چیرې ده بیخ کې خوله ده دا څه وې تور کالي ما اغونده که نه خو څه خیل کالي واغونده داسې سپین کالي واغونده د اسمان دغه دې باندې خوله وچ نه اوس یې نه وچوم مجاهده ورک سو خلک ټول ورک سو ویده شو ویده ویده سوي دي دغه ټول دی ګلان ته ته استولي دي 1400 کسانو ستا دغه لایف کتلی دی هغه کړی دی کمنټونه یې کړي 1400 او دا هندواڼې چا رالېږلې وې هندواڼې ستا ملګری دی کوم یو ستا ملګری دی یو دانه دی دا دی دا سکیره مې هم راولېږه اسمت اکاخیل نه پېژنې هو ورور مې د کان په دوبۍ کې ده هغه ته ما وویلې مالې ما ته سپری راوړه څه خیل سپری نه څه شی سپری هغه پش پش یې کوي خوشبويي وه آفرین راوړي یې که نه راوړي یې راته او هغه راځي له خیره بیا پیسې اخلي رانه نه رښتې بیا هغه نه ما ته پټې راکړه هغه ته نه وایم او ته ما ته یې نه دي راکړې نو ولې تا له درکړم چې ځان ته ولې نه راغواړم خو بیا زه به یې درته راوړم ته یې ما ته پټې راکړې هغې تاسې ځای نه دی لیدلی دلته جبلات کې ورکېږي اسمت خان په هغې کې دوبۍ کې نه ورکېږي او دلته په جبلات کې ورکېږي هو صحیح ده هغه دی دلته هغه زیاتې دي رشکې زیاتې دي رشکو کې ورکېږي یاره نواب خانه دا دې خدای سلامته لري ډېر مې ولانان دې پیدا کړي دي کومه دي ما خو کوټه کې هم ونه لیده کوټې ته خو نه راځي نو کوټې کې چی وکړي دا ها نو نواب خانه اوس به داسې کار وکړو که ستا خوښه یي که نه نو ایسته به ویده شو بیخي صحیح ده ویده به شو او دا کاته به نور راټوله کړو که دا صندوقچه بس خیلته کې دا بنده وکړه نو که ټولو ملګرو مننه وکړه
د ټولو ملګرو مننه کور ودان چې راسره و دغه برنامه یې وکتله. او له ټولو مننو نه ملګرو نه مننه چې دا برنامه یې راسره وکتله. تر بیا ښې چارې د الله په تر امان. بیا ښې چارې خدای په امان. اوس یې وشکم، اوس خو مې څوک نه ویني. نه نور دې څوک نه ویني. ځه مجاهده اوس یې وشکم. دا یې بند کړه ځه. نه میس کړه پرېږده اوس خو مې نه ویني خلکانه. نو ته خلک څه کوي خو لږ صبر وکړه بیا بیا هغې کې مجاهده هغه شیان بند کړه. اوس مې څوک هم نه ویني. ها چاقو راوړئ چاقو. ما اوس خو مې نه ویني خلکو چې څه کوو. اوس یې یو دوه تیږې راوړه په تیږو یې هغه کوو. نه بند کړه مجاهده. هغه ته ورشه.